کابل کې د کمایر مسافر وړونکي الوتکې په هوا کې اور اخیستی دی. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. راپورونه وایي چې له بدخشانه کابل ته نن سهار د کمایر د شرکت یوې مسافر وړونکي الوتکې د کابل د هوایي ډګر پر سر د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. دغه الوتکه چې له بدخشانه کابل ته راتله لوړپوړي چارواکي، سیاستوال او مسافر پکې وو. د کابل د هوایي ډګر مسؤلین او مسافر وایي چې د الوتکې یو مشید په هوا کې اور واخیست، خو د الوتکې د ناستې پر مهال بیرته خاموش شو. د الوتکه توانېدلې چې الوتکه سالمه راښکته شي او چاته پکې زیان ونه رسیږي. د کمایر هوایي شرکت د یوې الوتکې په ماشینونو کې له فیض آباد څخه کابل ته پر لاره اور لګېدلی دی. د دغه الوتکې سورلۍ ویلي چې اور کابل کې د ښکته کېدو پر مهال لګېدلی او سورلیو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.